بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې کله د جنابت غسل سړی کوي نو آیا دی به په پزه باندې څونه اوبه ګرځوي چې تکلیف محسوسه سي، دونې اوبه او هغه آخري دغه ته به یې رسوي، او که صرف دی لږ اوبه ور وغورځوي او په ګوته په وګرځي. شهید رحم الله په خپله فتاوا کې مسایل عنونکه حل جلد نمبر 3 صفحه نمبر 115 هغه دا لیکلي دي چې غرغړه کول او په پزه باندې په پزه کې اوبه اچول دومره په شدت سره مه کوه چې تکلیف درته محسوس سي. صرف یو نوګوته که په پزه باندې وګرځئ دا هم کافي ده، او دغه رنګه حلق باندې هم اوبه ګرځول کافي دي. په حواله د فتاوی علمگیری جلد نمبر اول صفحه نمبر 6 دغه رنګه فتاوی علمگیری جلد نمبر اول صفحه نمبر 13. نو محترمه دومره تکلیف دا بعضې کسان دونې په تکلیف سره اوبه پزې ته ورغورځوي او کشه کوي چې بیا کسې د هغه د سره زکام سي، دونې ضرورت نشته. بس څه اوبه دې ورغورځوه لکه اودس چې کوې بس دا ګوته دا پکې وګرځوه د خچۍ ګوته بس.